سلامونه او احترامات ملګرو، په دې هیله چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو سمبال اوسئ. زه بلال افغان نن د یوې نوې او یوې غورې موضوع لپاره غواړم تاسو سره وغږیږم. په نیټورک مارکیټینګ کې فوکس، دقت او یا هم د کمپنیو انتخاب یا هم په څو کمپنیو کې په یو حال کې کار کولو تاوانونه چې موږ څنګه کولی شو له دغه څه ځان لرې وساتو او ولې باید ځان لرې وساتو، ولې باید یوې کمپنۍ کې کار وکړو او که چېرته کمپنۍ بدلو نو هلته باید څنګه کار وکړو، دلته باید څنګه مخې ته لاړ شو. دا ډېر متفاوت حالتونه دي. نو په نیټورک مارکیټینګ کې د ماتې یو دلیل دا دی چې تاسې زر زر کمپنۍ بدلوئ، یعنې هرڅتوب کوئ. چېرته چې ګټه ډېره ګورئ هلته ځئ. په افیلیټ مارکیټینګ کې شاید دا شی صدق وکړي چې ته یو نفر راوله یوې کمپنۍ ته او بل ته بل ته او بل بل ته، ولې په ګډه بازار موندنه کې بیا دا شی صدق نه کوي، یعنې دا شی دې ته ورته نه دی. ځکه په نیټورک مارکیټینګ کې اصول دي، قواعد دي، تګلارې دي، مخکې تګ دی. که ته چېرته یو ګډ بازار موندونکی جوړېدل غواړې نو تر ټولو لومړی دا دی چې ته باید شرکت لومړی انتخاب کړي. کله چې ته شرکت انتخابوې باید ټول فوکس دی همغلته وي. که ته چېرته غواړې یو کامیاب رهبر واوسې او یو کامیاب لیډر په خپل ټیم کې واوسې نو باید د خپل ټیم سره همقطاره مخې ته لاړ شي. زه راځم په ده باندې غږېږم چې څه تاوانونه لري کله چې موږ او تاسې په یو حالت کې څو کمپنۍ پروموټ کوو یا هم څو کمپنیو ته کار کوو یا څو کمپنیو ته مارکیټینګ کوو، البته په ګډې بازار موندنه کې. تر ټولو لومړی خرابوالی دا چې هغه زموږ او تاسې بې باوري په شرکتونو ښیي. یعنې دا معنا چې بس فقط خلک راوله، پیسې ترې واخله، خپل کمیشن په غم کې اوسه او نور خلاص. نور که هر څه کېږي، که دوه درېو لپاره د خلکو پیسې په اوبو لاهو کول دي. یو تر ټولو غټ لامل دا دی چې تاسې بې اعتباره کېږئ په ټولنه کې. ځکه خلک هم په آینده کې دغه فکر کوي چې تاسې فقط د خپلو پیسو لپاره هر شی رامخې ته کوئ تر څو خپله ګټه ترلاسه کوئ او نور مخې ته لاړ شئ. ولې په ټوله کې هدف باید پیسه ګټل نه وي. په ټوله کې هدف باید د موقتي وخت لپاره ګټې نه وي. باید د اوږد مهال لپاره په نیټورک مارکیټینګ کې سوچ وشي تر څو تاسې په غوره شکل مخې ته لاړ شئ. بل لامل چې تاسې باید په یوې کمپنۍ کې کار وکئ او هغو سره ډېر وخت پاتې شئ او ډېرې کمپنۍ پروموټ نه کوئ، هغه دا دی چې تاسې فوکس نشئ کوئ. نه پوهېږئ چې چېرته کار وکئ، نه پوهېږئ چې چېرته مخې ته لاړ شئ. دا دې لامل کېږي چې تاسې بیخي زړه تورې شئ او کله چې تاسې زړه تورې شئ تاسې پرمختګ نشئ کولی، نه په هغه کمپنۍ کې نه په دغه کمپنۍ کې. هلکه هره کمپنۍ وي چې تاسې غواړئ کار پکې وکئ. نو په یاد ولرئ کله چې یو کمپنۍ ته ځئ دوه ډېر مهم اساسي کارونه چې باید تاسې ترسره کئ. یو دوامداره کار کول دی، یو ټول فوکس راړول دی. وفاداره پاتې کېدل دی هغه کمپنۍ سره په کار کولو کې. ولې هغه باید تاسې انتخاب کئ چې تاسې څنګه کمپنۍ انتخابوئ چې ستاسې مشکل او ستاسې د خلکو مشکل په ښه ډول سره رفع کړي. راځم په ده باندې غږېږم چې څنګه وشو کولی فوکس راټول کړو. تاسې چې کله دغه ګډې بازار موندنې ته راشئ ډېر زیات عجیبو شیانو سره مخ کېږئ. هغه تجربه چې زه لرم، هره ورځ نوې کمپنۍ راځي درته وایي چې والا دلته راشه دلته راشه دلته راشه، موږ دومره ګټه درکوو، د خپل هېواد نماینده به دې وټاکو، داسې به کوو هسې به کوو هسې به کوو. دا ډېر زیات عادي مسایل دي په نیټورک مارکیټینګ کې او تاسې به هره ورځ ډېرېږي دغه مسایل. تاسې په مقابل کې هره ورځ به درته نوې کمپنۍ راځي، نوې پیشنهادونه به راځي. ولې مهم دا دی چې تاسې دغه شي ته فکر وکړئ چې تاسې فوکس چېرته دی، ستاسې وفاداري چېرته ده او ستاسې د خلکو ګټه چېرته ده. دا تر ټولو مهم اصل دی. که چېرته ما ته هره ورځ دا میسجونه راځي، تاسو ته به هم حتما راځي. که چېرته تاسې دغه مسلک ته راځئ او کار کول غواړئ، والا موږ دومره ګټه درکوو، دومره پی آوټ، دومره دا ډېرې غټې وعدې هم هایپ به کړي درته، وبه یې پړسوي. یو څه چې درته وپړسول شي انسان هرڅتوب دی هغه خپل اخلي. نو خپل هرڅ باید کنټرول کوئ. لږه ګټه دوامداره ګټه، لږه ګټه ښه پرمختګ، لږه ګټه دایمي ګټه. نو په یاد ولرئ چې هرڅتوب به مو خپل کنټرولوئ. په دغه مارکیټ کې کمپنۍ بې حده ډېرې دي، سکام بې حده ډېر ده، دوکه بې حده ډېره ده. ولې تاسې به داسې یو کمپنۍ انتخابوئ چې ګټه یې کمه وي، ولې دوامداره وي او کار کول پکې لذت ولري. یعنې هغه خلکو سره چې تاسې کار کوئ هغوی تاسې ته لیواله وي او تاسې هغوی ته لیواله اوسئ او د پرمختګ لپاره په ګډه سره کار وکئ. دوهمه موضوع چې تاسې باید په یوې کمپنۍ کې کار وکئ هغه د نورو کمپنیو پروموټ کول. په یو وخت کې دوه کمپنۍ پروموټ کول دا غیر قانوني کار دی، غیر اصولي کار دی. یعنې که چېرته تاسې یو کمپنۍ کې کار کوئ بلې کمپنۍ ته ځئ او هغه کمپنۍ هم په عامه ډول باندې پروموټ کوئ، دا هم پروموټ کوئ، دواړه یو حالت کې پروموټ کوئ، د یو ښه یا یو بد وی او تاسو سره ثبوت وي او ستاسې اپلاین، یعنې په
نړۍ کې په دغه مارکیټینګ برخه کې تاسې د شرکت تخریب بیرته نشئ کولی. یعنې کله چې تاسې یو شرکت کې انویسټ کوئ اپلاین مو که چېرته دغه ثبوتونه ځان سره ولري او کمپنۍ ته یې ولیږي ستاسې اکاونټ مستقیم فریز کیږي او دا په ډېرو حالاتونو کې شوي هم دي. نو په یاد ولرئ چې هیڅ وخت په یو حالات کې د دوو کمپنیو پروموټ کول مه کوئ. یعنې که چېرته تاسې غواړئ کار وکئ او ښه آینده ولرئ یو کمپنۍ پروموټ کړئ، دایمي پروموټ کړئ او غوره مخې ته لاړ شئ. نو بیا وګورئ چې آینده څومره بهترینه او څومره زر تاسې پرمختګ کوئ. نو په دې هیله چې دغه څو موضوعات ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلي وي انشاءالله له نویو درسونو سره د مارکیټینګ په دنیا کې زه ستاسې په خدمت کې زما د یوټیوب چینل در سره حتما وڅارئ. مننه.